د ایران د استخباراتو او سپاه پاسدارانو پورې تړلې رسنۍ وایي چې احمد مسعود د هیچ چا څخه هم د مرستې غوښتنه نه ده کړې. احمد مسعود پسې یو څه موده مخکې رسنیو خبرونه ورکړي ول چې احمد مسعود د اسرائیلو څخه افغانستان کې د جګړې لپاره د مرستې غوښتنه کړې وه، چې هغه رسنۍ دروغ وختلې. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د ایران استخباراتو سپاه پاسدارانو پورې تړلې رسنۍ وایي صدا او سیما ایران هغه خبرونه رد کړل چې ګواکې د مقاومت په نوم جبهې مشر احمد مسعود افغانستان کې د طالبانو خلاف جګړې لپاره له اسرائیلو د مرستې غوښتنه کړې ده. ښاغلي احمد مسعود سپاه پاسداران ته وفاداره ټلویزیون صدا او سیما ایران سره د ځانګړې مرکې پر مهال ویلي چې د اسرائیلو له صهیونیستي رژیم څخه یې مرسته نه ده غوښتې. د مسعود په وینا دغه خبر دروغ، دسیسه او یو مغرضانه هڅه ده. له اسرائیلو د مرستې غوښتلو تور فساد او فتنه ده چې غواړي مقاومت جبهه او د افغانستان د خلکو هیلې تخریب کړي. زه د اسرائیلو صهیونیستي رژیم په رسمیت نه پیژنم، خو شنونکي په دې باور دی چې د ایران سپاه پاسداران ته نږدې رسنیو له لورې د احمد مسعود اسرائیلو د اړیکو ردېدل دا څرګندوي چې تهران د مقاومت په نوم جبهه حمایه کوي او د خپلو اهدافو د عملي کېدو لپاره یې کاروي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو مهمو خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. الله په امان، تر بیا خیر چارې.